دا یاد ساتئ چې مسواک سنت عمل دی جی او څنګه چې په کوجه کې سنت دی نو دغسې په روجه کې هم سنت دی جی اگر که په هغې کې هغه ذایقه هم وي خو دا یو سنت عمل دی صحیح دا پرېښودل نه دي پکار نه مکروه دي نه بده خبره ده بالکل یو سنت عمل دی او الله پې اجر او ثواب ورکوي مسواک مه پرېږدئ مسواک خامخا کوئ صحیح صحیح ټوت پیسټ دی جی ټوت پیسټ استعمال چونکې هغې کې ذایقه ده نو په روجه کې د هغې استعمال مکروه دی مکروه یعنې بد دی ښه نه دی صحیح او نو هغه مه استعمالوئ هغه سهار د پښمني کې مخکې استعمالوئ بیا ټوله ورځ که تاسو مسواک استعمالوئ نو جایز دی زنانه دې هم استعمالوي مسواک او سړي دې هم استعمال صحیح ګور حضرت چې موږ سره په 09192 څوک دی څوک السلام علیکم جی السلام علیکم مولانا وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه زما غږ اورئ आवाज راځي جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه چې خبر نه خبرې کوم ممتاز جی وایي خپله پوښتنه را سره شریکه کړئ دا عام کورونه سبا خدا سپر تلویزیونونه چې جوړ پیپونه خو ټولې کورونو کې ټول کنه خاري جی جی امې د پاس پښنا سره جوړې شي چې څنګه شنه د پاسه ته جانماز راځي نو مونږ کې کنه بالکل مولانا صاحب تاسو سوال اورئ د ریډیو را سره اورئ جواب درکوي ښه جی خبره ده جی جی چې صاحب نه په هغه باندې را سره ثانیه کېږي کنه صحیح بالکل مولانا صاحب تاسو دا سوال موري د ریډیو را سره اورئ جواب درکوي ښه جی اول خبره ده یو سره ده کنه اپو ته ځان له ځان نور مر کو سره چاله کنه جی جی هغه صدقه دی هغه کېږي کنه څنګه جی تاسو دا پوښتنه دوباره شریکه کړئ تاسو لږ بیا دا پوښتنه شریکه کړئ دا کپن نه خلطان وروړي کنه جی جی نه کپړه جی جی په مخ نه خل کېږي جی جی امر په سپره چې کله راځي کال پس راځي واپس راځي بالکل جی بالکل جی ها هغه ما ته زکات مکات نه ورګیا بالکل مولانا صاحب تاسو سوال اورئ د ریډیو را سره اورئ جواب درکوي ښه جی السلام علیکم ډېره مهرباني خجی حضرت هغه مخکې ملګری یو تاسو بل کړو چې یو خزه د سړي دوه خزي یو خزي له طلاق ورکړي هغه بر پورشن کې اوسېږي او خبرې کوي دی اوري لپاره وضاحت کوي چې دغه زنانه چې کومه ده چې د طلاق ورکړی دی نو هغه پردی شوې ده هغه نامحرمه ده نو چې نامحرمه ده نو هغې سره نه دی خبرې کولی شي او نه ورسره هغه کولی شي او نه چې دی نو د هغې اواز چې دی نو عورت دی نو که هسې داسې غیر اختیاري ته ور راشي او اوري هغه بیا له هغې ګناه ده چې ولې خبرې په زوره کوي خو دا ده چې د ده دپاره دا نامحرمه ده صحیح د دې بل ملګري یو سوال خدا دی چې یو سړی صاحب نصاب نه دی جی هغه له سرسایه ورکولی شي که نشي ورکولی بالکل ورکولی شي چې صاحب نصاب نه دی هغه حقدار دی په کار ده چې هغې له مونږ ورکو جی دویم سوال د ده دا دی چې کور کې خو پیپونه میپونه تلي پیپونه پرېږده که ګټر وي خو د پاسه پې لنټر دی جی نن سبا د کورونو کې ګیټونو کې ګټرې جوړ کړي وي اوس په هغه ځای کې جانماز درې دی واچولی او مونځ کې هم جایز دی ګندګي خو لاندې ده دا خو هر ځای کې به ته په پاک ځای باندې ولاړې او ستا مونځ کېږي د ګټر د پاسه هم چې دی نو مونځ کېږي دریم سوال د ده دا و چې کفن که یو سړی ځان له کیږي جی عزتمندو کفن ایښودل مطلوب نه دي چې خامخا د یو سړي کیږي څه ثواب دی پکې نه ثواب پکې نشته خو که چا کېښوده نو ګناه پکې نشته یو سړی د خپل کفن دپاره کفن کیږي کپړه کیږي نو جایز ده خو مطلوب نه ده څه ثواب پکې نشته او دا بعضې خلک یې دا زمزم په اوبو باندې اینځي او هغې ښودي او لوی هېڅ حاجت نشته د زمزم په اوبو څوک نه بخلي کېږي که دا خو د زمزم اوبه دي که ته د آب حیات په اوبو باندې ووینځې خو چې ستا عمل بد وي نو هغه تا نشي خلاصولی نو کفن څوک خلاصولی نشي که زمزم په اوبو باندې اینځلي صحیح 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 حضرت د دې د سوال مقصد دا چې یاره مونږ یو تان واخلو د کفن او هغه کیدو نو په هغې باندې زکات کیږي که نه کیږي ښه زکات نو چې هغه پروت دی او د ضرورت خو چونکې هغه کال کې هم د هغې ضرورت یو مړی وشو تا ته کفن کټ که نو دا اوس د ضرورت سامان دی کور کې پروت دی فقراو له یا رشته دارو له کفن ته خلک کټ کوي نو بیا پکې زکات نشته او که یو داسې څیز دی چې په کور کې پروت دی چې هغه کال کې هم سړی راوانخلي لکه دا زنانه چې دي نو دوی
په دې کورونو کې دا لوخي خودي په دې شوکیسونو کې هغه چې په کلونو کې مولا هغه ګوتی یو نسی نو دا سامان چې په کور کې د زیب و زینت د پاره پروت دی او غیر ضروری د استعمال نه دی دا به د زکات پیسو سره یو ځای کوي او د دینه به زکات ورکوي. صحیح ګور حضرت چې موږ سره 09192 څوک ته سیر واړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟ زه خو به خبره کوم سودیس. جی سودیس خپل پوښتنه را سره شریک کړئ. زمونږ دا پوښتنه ده کنه چې دا فرد نه بعد چې کم دی کمې وظیفې وي کنه جی دا لکه ځینې خو چې کم دی ډېرې وي کنه نو دا د دې ماسخوتن مونځ نه بعد چې کم دی ټایم نه میلاوېږي د فرد نه بعد هلته چې کم دی سنت ټایم نه مړنې ډایرکټ ختم ودرېږي نو دا وظیفې ختم نه بعد کولی شو. بالکل مولانا صاحب تاسو سوال وریدو ریډیو را سره اورئ چې کم دی نو جواب درکړئ. صحیح حضرت سدیس بھائی سدیس د پېښور نه دی تپوس دا کوي چې وظایف ګوره یاد ساته د فرض مانځه نه وروستو جی صرف دغه حدیث کې چې الفاظ راغلي دي جی هغه بس دغه دي چې زه ته وایم صرف دغه راغلي دي نور چې دینو دا وظایف چې تاسو وایي چې دا وظیفه ده دا وظیفه ده دا مانځه پسې دي دا یاد ساته دا مانځه پسې دا وظایف دي یعنی مونږ دا دي چې ته فرض مو کې سنت مو کې نفل مو کې د مانځه نه فارغ شي بیا دا وظایف دي او فرض پسې اللهم رب هذه الدعوه نه دا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام د دین علاوه حدیث کې اس الفاظ نشته ذکر نشته صرف د قیو ذکر راغلی دي نو د دین زیاتی وظایف هغه مکوي هغه چې دین بیا د ټول موږ نه رستو کوي. صحیح بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو پروګرام او صراط مستقیم د پښتونخوا ریډیو 92.2 د لارې د خپل قربا محمد صدیق همراز ما سره ډېر محترم علما حضرت مولانا سید الله صاحب دامت برکاتهم العالیه په دا پروګرام کې ناشته کوي تاسو کولی شئ چې د پښتونخوا ریډیو په دغه شمیره 09192141199 باندې موږ سره اړیکه ټینګه کړئ تماسونه سي رابطه وکړئ د پښتونخوا ریډیو د لارې تاسو سوالات او جوابات وخت په وخت ملاوي و چې یو سړی غاښونه د مسواک څنګه کوي او که کوي نو څنګه اجازه نو څنګه به کوي. حضرت دا یو ملګری پوښتنه کوي چې یو سړی غاښونه نه نو دی به چې کوم دی مسواک څنګه کوي او که مسواک اجازه وي وته نو مسواک بیا د دې طریقې کار بسي. ګوره سنت عمل پورا کول پکار دي جی غاښونه نشته صرف اوره دي بس ته په ورو باندې پوس مسواک وخه او ستاغه سنت ثواب هغه ته ملو شو ځکه چې یو مونږ مسواک نه علاوه چې اوکي نو 15 منځونه یا اوویش او چې مسواک سره اوکي نو یو مونږ نو دا ډیر زیات د فضیلت دی نو اسی په ورو باندې داسې مسواک وخه هغه سنت ادا شو. صحیح ګور حضرت چې موږ سره په 09192 څوک ته سوال غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمت الله. الله لوی کرم دې څنګه کاغه تاسو هی ټیک ټاکي او خیر دې خدایان کې خبرې کوم. جی پښتون را سره شریک کړئ خو یو خدامه او څه وعلیکم السلام. دغه د زکات حواله سره سونی او چاندې او نیمه تولی او 52 تولی خجی ها بل دا خبره دي دا ورور چې کوم تاسو په دې یو ځای ته د نصاب نه دي جی د باندې سرسایا کې کنه دا هغه د کېدو دا مطلب ته چې د پر جمعات لکه جمعات کې د مليان غوړې هیڅ یو څه نه دي کړ جی په یوه وی چې د باندې سرسایا ورکول نه یادې ورکول او یادې نه دی وی چې د ورکې ځانه کړه. بالکل مولانا صاحب سوال ورو دغه سوال وضاحت هم کوي خجی بل هغه خبره صدیق صاحب چې دا اللهم انت السلام ومنك السلام دې کدا کب سلام دې کدا السلام
سلام دې واضح راته فکر بالکل مولانا صاحب راته وایي ښه جي ډېره مهرباني السلام علیکم ډېره مهرباني خاجي حضرت د دې دغه پوښتنې خاجي یو خو د دوی دا پوښتنه چې په هغه مزړه مسله مې مازغه سر مې نه دی خلاص شوی جی جی نو هغه بیا د جماعت مولوی صاحب سره کېنه او د روجماعت نه رستو خاجي ځکه ستا تر دې د روجماعت نه رستو د روجې په حالت کې پدې پویدل ډیره ګرانه ده او نو ایله به په سر خلاص شي بیا باقی دا چې سرسایه چې پچا فرض د وې دی هغه لک دا وی چې سرسایه پچا نه کیږي نو آیا هغه ورکول شي کوره که بهتر دی وګوره کچا باندې فرض نه ده او تو ورکې چې راز ورکوم سرسایه بالکل داغو صدقه ده نو صدقه کده باندې فرض ده ور دکړه کېبه او کده باندې فرض نه ور دکړه ثواب په ملاويږي نو او باقی دوی چې اللهم انت السلام تعالی اللهم انت السلام ومنك السلام التکافتی ومنك السلام صحیح دغه ملګری حضرت وختي دا پوښتنه راځي کړي و چې یو سړی باندې زکات نه کیږي زکات په یعنی د زکات صاحب نصاب نه چې د زکات ورکړي نو دی بیا سرسایه ورکړي کبه نه ورکړي چې کوم سړی صاحب نصاب نه دی نو هغه باندې دا خو فرض صدقې دي نو نه په زکات ته نه په سرسایه شته صحیح خاجي حضرت دا اسرار به دوی تاسو کې چیرې تراوی چې کله زنانه کوي یا سړی ځان لکوي نو څلور رکعاتو باندې سلام ګرځول شي کنه څلور رکعات کول جایز دي جی خو اولا او بهتر دو رکعات دي جی نو که دو رکعات دو کول نو ثواب به زیات شي ځکه دې کې لږ تکلیف ډیر دی اور څلور وکړل بالکل جایز دی تراوی او شو زنانه چون کې دغه ټیم کې روزه ماتیم کړي وي او دا لوخي متپراتی او ډیر په تکلیف غریبانانی نو څلور رکعات نیت کتړي نو بالکل دا جایز دی سړو د پارم جایز دی او زنانو د پارم جایز